لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، یو چا پوښتنه کړې آیا دا سیمه پل او یا د لامبو ځای ته تلل جواز لري چېرته چې د نورو خلکو عورتونه ښکاري اگر که د تلونکي خپل عورت پټ وي؟ جواب: باسم ملهم الصواب، د لامبو داسې ځایونو ته ورتګ جایز نه ده چېرته چې نور خلک لوڅ لامبي یا د هغوی عورتونه ښکاري. باید سړی خپله چېرته خلوت کې ولامبي، ځکه د عورت لوڅول او یا د بل عورت ته کتل دواړه حرام دي. په احادیثو کې دې ذکر راغلی. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفزي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفزي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. سړی به د سړي عورت ته نه ګوري، ښځه به د ښځې عورت ته نه ګوري. ولا يفزي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، سړی به سړي سره په یو کپړه کې نه څملي او نه به ښځه له ښځې سره په یو کپړه کې څملي. او داسې چې ته باید سړی حاضر نشي، باید سړی خپله خلوت کې ولامبي. دا حدیث مسلم شریف روایت کړی. په بل روایت کې راځي متفق علیه، حدیث ابو هریره رضی الله عنه روایت ده. كانت بنو اسرائیل یغتسلون عراتا، بنو اسرائیل به لوڅ غسل کول. ينظر بعضهم الى بعض، بعضو به بعضو نورو ته کتل. وكان موسی صلی الله علیه وسلم یغتسل وحده، موسی به یوازې غسل کول. فقالوا، بني اسرائیل به تهمت ویل، دی به ویل والله په الله قسم ما یمنع موسی ان یغتسل معنا، دا موسی نه منې کوي چې له موږ سره ولامبي، الا مګر دا خبر انه اعذرو، په ده باندې د قدرتون ناروغۍ ده، یعنې خصیتین پړسېدلي له موږ سره شرمیږي. فذهب مرة یغتسل، موسی علیه السلام یو ځل لاړ تنه غسل کول. فوضع ثوبه على حجر، کپړې په تیږه کېښولې. ففر الحجر بثوبه، تیږې د دې له کپړو سره منډې کړې. فخرج موسی فی اثره، موسی علیه السلام هغې پسې روان شو. یقول، غږ کول، ثوبي، کپړې راوړه، یا حجر، ای تیږې. حتی نظرت بنو اسرائیل، تر دې چې بنو اسرائیل موسی علیه السلام ته نظر وکړو. فقالو، وی ویل والله ما بموسی من بأس، دا موسی باندې خو هېڅ ناروغي نشته. واخذ ثوبه، خپلې کپړې له تیږې راواخیستې. فطفق بالحجر ضربا، په تیږه باندې د وهلو شروع وکړ. فقال ابو هریره، ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي په الله قسم انه لندب بالحجر، په دې تیږه باندې داغونه راغلل، 6 شپږ او 7 یاو، ضربا بالحجر، د وجې د وهلو په دې تیږه باندې. متفق علیه. والسلام علیکم.